او دغه رنګي د کومو زناورو قتل حکم چې په اسلام کې موږ لره کړی شوی دی چې دا زناور تاسو قتل کولی شي په هغې کې یو چې کوم د چرمخکۍ دا زموږ په دې کورونو کې چې یو منګکوری دی مګه منګکوری او دریم چې کوم دی لړم دی څلورم مار دی پنځم چې کوم دی ټپوس دی شپږم چې کوم دی کارغه دی او اووم چې کوم دی سپی دی تاسو به اوس بعضې خلک د دې نه دا مطلب وانه لي چې کوم ځای کې دا اووه زناور ما نومونه واغځه چرمخکۍ ویني او بس ډز ورکوي وژني او سپی ویني او بس وژني او یا چېرته نه چې کله ته پوه شوې چې دا شیزونه ما باندې حمله کوونکي دي او ما ته نقصان را رسوي اوس لکه چرمخکۍ به بعضې کورونو کې دي او هغه سړي ته یره وي چې دا به دې کور کې ژوندی وه نو هسې نه چېرته خوراک څه ته پرېوځي او زمونږ ته زما بچو ته زما اهل و عیال ته نقصان ونه رسي نو وجلی شي دغه شان مګه زمونږ مال ته نقصان ورکوي خوراک ته نقصان ورکوي هغه چې کوم دی ته وجلی شي لړم چې کوم دی ټک ورکولو خطرې پکې چې یا تاسو لا یا په کور کې بل چاله ټک ورکوي د دې یېرې نه ته هغه وجې نو بلکل وجلی شي دغه رنګې مار هم دی دغه رنګې ټپوس او کارغه هم دی چې بعضې وخت کې ټپوسان راځي او په کور کې د هغه کور رزق غوښه وړي یا دغه کور کې چېرته چرګې چرګوړي مرګوړي دا شیزونه وي نو هغوی وړي یا نو هغې د وجې نه دا ته بلکل وجلی شي یا سپی دی چې هغه سپی تا ته نقصان درکوي او ساتې خطرې دا ما ته نقصان راکوي نو دغه ته وجلی شي د دې دا مطلب نه دی چې ته دې په بدي شیزونو پسې په مار پسې د غرونو ته ځي او یا ځنګل ته ځي والته یې مار پسې ګرځي چېره د دې ما ته حکم راکړی شوی دی او ټپوسان چېرته ناست دي تا ته ستا په کور کې هغې لاره هم ورته نه تا ته څه نقصان نه رسوي او تا هغې ته ټوپک یا لیندرالې وژني دا په هغه صورت کې دي چې چېرته ستا ته دا نقصان درکوي نو د دې وجلو اجازه شته دی د دې نه علاوه هم فقهاو ویلي دي لکه زمری شو پړانګ شو داسې نور ځناور چې کوم لیوه شو دا هم تاسو وجلی شئ خو په صورت د دې کې چې ته داسې نه چې ته په ځنګل ته ځې او ستا کور په ښار کې دی او ته په ځنګل ته ځې هلته یې وژنې نه چې ته داسې ځای کې اوسېږي چې تا ته پته لګي دې نه زما مال ته زما جان ته نقصان دی نو ته هغه وجلی شي او دغه رنګې که بعضې ځناور دي چې هغې حمله نه کوي لکه ګیدړه شو شکون شو ګوه یو چې کوم دی د قبرونو شمشتۍ شوله داسې ډېر ځناور شی چې هغې حمله نه کوي خو که چېرته یې په تا باندې حمله کوله نو دغه ځناورو د وجلو هم اجازه شته تاسو یې مړ کوئ